یو کس چې ام پی ای ام ان ای یا ناظم جوړ شي نو دی بیا ډیر زیات واشروم کې وي چې څوک د تکال کې کم ځای دی غر ته ختلې نو درته وایي چې واشروم کې ډیر وخت راوي که بهر یې نه مړه داسې دا ما وایي کنه په آغاز کې چې زه د نور یې ګرم شنه ما چې یاد ورته واشروم کې ما یا بیزی ما سر سخت تکړه د خیره کو ګوري کنه سبا خانان مې مړه غریب سړی ما دا غي مین وجم دا چې غریب سړی په معاشره کې خطر چې بچي ام ان ای به جوړیږي د نېشنل اسمبلی ممبر به جوړیږي ډیر غټ پروتوکول به دولت به عیش عشرت پیدا تاسو ته چاویلی دي سیاسي وکنه هغه سټرګل مهنت هم دی لپاره کوئی چارج به ام ان ای پی جوړ شم د باجوړ کم خدمت وکم خو زما په خپل د سی امید نو چارج به ام ان ای جوړېږم نو ګور خپل کینډیډیټ به ودرو مخ خپل ټیم طرف نه خدای ته خپل کینډیډیټ بل رور ودروي کنه اخو د ملګرو کې قسم تیار کړي دي اوس چې کم دی مونږه الریډي په انډیپندنس باندې ناسیم په آزاد باندې مونږ با ګورو مونږ ته چې ټیکټ مونږ لپاره راکې لکه چې موږ درې ځله نو شو دې ځله نه کېنه غوړې بیا به ځان زته وکي او دا ولا موږ زوته ذمہواری ورکو مزول ګارانټي مو کوم چې ګټم او تا زمانه هر کې چاله ورکو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو ګورئ پښتون غږ او زه مستاسو قربا فرهاد خان او په دې ټایم باندې زما سره د خیبر پښتونخوا درون تکړه ملګری د باجوړ اوسیدونکو او د اس طرف محتاج نه دی په ډېر لږ وخت کې دوی ډېر زیات ځان له فینس پیدا کړل او اسی د ټولو نه ګران کار چې وي هغه دا وي عوام په زړونو کې ځان له ځای پیدا کول دا ډېر مشکل کار دی چې څنګه د دنیا په هر یو سیمه کې عمران خان صاحب ځان له فینس جوړ کړي دي دغه شانتي دا وی کم چې ټایګرز دي هغه په ډېر لږ وخت کې مینا پیدا کړه محبت پیدا کړ مونږ به خبرې کوو د چا سره د مبارک زیب سره او د مبارک زیب تعارف چې دی ریحان زیب الله دې وبخي الله تعالی دې ورله جنتونه ورکي په ډېر لږ وخت کې هغه هم ځان له یو ډېر ښایسته یو لوی مقام جوړ کړی او د عوام په زړه کې دا لوی مقام جوړول دا آسان کار نه دی خو مبارک زیب صاحب چې دی زمونږ د نېشنل اسمبلی ممبر دی نو راځئ چې ګپ ورسره ولګو السلام علیکم جی وعلیکم السلام په حال به څنګه خیر دی الحمدلله خدای ته وایي جی چې ریحان زیب صاحب چې دی یو ځل بیا وامه الله تعالی دې جنتونه نصیب کړي او چا چې دا ظلم کړي الله دې ورله سزا ورکړي پرسنالټي به ریحان زیب صاحب ډېر زیات خیال ساته خو داغه دننه چې کوم داغه زړه هغه ساده سړی ما ته چا ویلي چې مبارک زیب چې دی ساده دی خدای لږ لږ ماډ شکریا په حال به تاسو او د پوره ټیم چرالای نو ریحان زیب خو الریډي هغه غراونو موږ په میډیا موجود کنه چې هغه څنګه جون تیر کړی دی ریحان اسه کې د نیت د ځړه صفاو او چې ځړه صفای کنه باقي د معاملې چې کوم ځای کنده پاسنه به کیږي نیت صفاو الله پاک سره په هر ډګر په هر کف سیاسي ګام کې وي کنور پرسنل لایف کې نو بس الله تعالی اوسو بس ډېر خپل جون در کړو په دې غریب کې درته وایي چې ستاسو تعلق چې دی هغه د خانانو د فیملی سره دی کنه د عام غریبې میډل کلاس زموږ تعلق د میډل کلاس سره دی او مړه دنیا میډل ګورنر تکړه نن سبا ښه غریب چې کمی کنه د میډل کلاس موږ هغه ته وایو چې گاډي او نارمل کور لري او خو بانک بیلانس لري یعنی چې بانک بیلانس هر څه تکړه د خیره کو ګوري کنه سبا خانانو مړه غریب سړی ما دا غي مین وجم دا چې غریب سړی په معاشره کې قدر د خانانو ډیر یو زموږ مؤسس دي چې خبر نه کو خو دا غریب دسی کنه دی دغه سی وایي ځکه چې خلک په خوشحالي کې چاري مقام ته ورسي مړ زموږ شان غریب سړی دی ریحان زیب وګړه مړ زموږ شان غریب سړی دی هر چا وویل کې خانان هم لدی نوابان هم لدی خو د ریحان زیب کې سره لګنه نن هدا پر ریحان زیب په دې میډیم چریږي ریحان زیب کا ګرو قبر له ورشم قبر دن هدا پر خلک راځي حالانکه دای څلورو مېش روان د غریب سړی وسته دغه ډیر رضا خلکو چاري مقام ته ورسي کنه زموږ شان غریب سړی دی او درته وایي اکثر زمونږ په کلي کې یو کسو هغه ته چاوي چې ستابه دوه نیمې ښځې نو هغه ماشوم لوی شو او هغه به د ټولو ته دا کیسه کوله یو بابا ملنګ راغلی هغه راته وایي چې ستا به دوه نیمې ښځې هغه بیا وخت تېرېده یو واده وکړه بیا دویم وکړه او بیا یو چې کوم دی هغه نیمه وشوه هر انسان یو ایم وي په لایف کې ستاسو دا حادثه چې ده دا تاسو ته په ماشومتیا چا ویلو چې بچي ام ان ای به جوړیږي د نېشنل اسمبلی ممبر به جوړیږي ډېر غټ پروتوکول به او دولت به عیش عشرت پیدا تاسو ته چا ویلي دي دا امید زموږ د ریحان زیب نو لکه چغه سیاسي وکنه هغه سټرګل مهنت هم دی لپاره کوئی چارج به ام ان ای پی جوړ شم د باجوړ کم خدمت وکم خو زما په خپل د سی امید نو چارج به ام ان ای جوړېږم خو د ریحان زیب هغه سټرګل دی هغه مهنت دی کنه هغه د بدامنۍ شکار شو دغه کم ګراوند چې هغه ماته پاتې شو ما د خوب خبره وکړه خوب مو داسې لیدلی اکثر داسې وي داسې څه کرشمه وشي یا څوک لاس وګوري یو بچی ستا په قسمت کې خو د اسمبلی ممبرشپ دی ستا په قسمت کې خو د پوره دنیا وزټ دی داسې چا نه دی ویلي نه نه داسې هیڅ هم نه دی هغه خوب نه دی خو د ریحان زیب نو امید و چې یار دا به ام ان ای پی کېږي ځکه چې هغه کې کوالټي وه هغه قابل و هغه په سیستم کې پاتې شوی و موږ هم د هغې څه پاتې شوي وو سیاسي وو خو خیر هغه خو هغه پرسنالټي وه که نه درته ووایي چې د فیملی څومره ممبرز یې مطلب څومره رونه خویندې د خیره سره مونږه 5 رونه یو اوس څلور پاتې شو او درېیمه خویندې دي
دا راته ووایي چې د باجوړ خلکو دا اچانک چې تاسو ته شروع کې الیکشن تاسو کینډیډیټ کولو نو هغه وخت تاسو د پاکستان تحریک انصاف نه ټیکټ نو میلاو شوی او بیا دوباره هم چې د ریحان زیب صاحب د حادثه شو هغه شهید شو دا غینه پس هم تاسو ته ټیکټ میلاو نشو او تاسو بیا دا اراده څنګه وکړه دا د چا وینا وا دا د چا تاسو ته خودنه و چې ترزاد به الیکشن ته ودرېږئ دا سدا فرحات بھائی زمونږ پارټي خو پی ټی آی ده ریحان زیب الریډي کوئی ټیکټ ته شو شوی و که نه مونږ اورو بیا پکې هغه د بدامنۍ شکار شو بیا د ریحان زیب د واقعې نه بعد مونږ هغې پارټۍ ته کېناستو چې یار د ریحان زیب یو لوی سټرګل دی محنت دی مونږ له ټیکټ راکړئ ټیکټ رانه کړو بیا مونږ لاړو هلته قام ته کېناستو چې دا سیسټم دی مونږ خو پارټي ټیکټ نه راکوي نو قام د باجوړ ډېر غیرتي خلک دی بس هغه د چا دغه ته نه ګوري چې یاره د بینک بیلنس او د سګاوې نشته دا بس هغه همیشه د مظلوم خاندان سره مرسته کړې ده نو زموږ سره ودرېدل ویل چې یاره که تاسو له پارټي ټیکټ درنه کړي قام خو څوک نشي راکولی که نه قام داسې ولاړ دی او قام را باندې اعتماد وکړو ډېر په غټ ډېر سره علامه که ما له پارټي راکولې ما له پي کې راکول اول خو راکوم نو چې راکوم ما له پي کې راکول نو نن به زما دومره عزت وي نن به دومره ریسپیکټ وي دا ټول د قام هغه عزت دی هغې محنت دی هغې دغه دی ووټ بیلنس هغه پاور دی چې ما راکو زه نن په دې لوی مقام ولاړ یم یو جهان مننه مونږ خو د مبارک زیب صاحب یو جهان مننه کوو چې د دوی ډېر زیات مصروفه ژوند دی په دې حواله سره هم خبرې کوو خدمتمندو څنګه چې مبارک زیب صاحب وویل چې زه الیکشن ته ودرېدم او زما د علاقې د باجوړ عزتمندو عوام ما له ډېره زیاته مینه راکړه ما ډېر زیات لیډ واغسته مولانا رومي فرمایي ډېر زیات عزت ډېر زیات دولت ډېر زیات مال جوهرات دا انسان تباه کوي مطلب دا راته ووایي چې تاسو به دا مینټین کړی شئ دا دومره عزت او بیا به الله دولت هم درکوي شهرت په هم راکوي ډېر خلک داسې وي چې هغه مینټین نه کړی شي داسې دا فرحات بھائی ته چې الله دې مقام ته رسولی یم که نه ما له به اوس الله پاک طاقت هم راکوي ما کې به سټم هم را پیدا کوي او انشاءالله دا زما امید هم دی بل زما سیاست چې کوم دی که نه دا د نور ډېر ایزي دی ځکه چې مونږ هغه سمپتي ووټ دی همدردۍ ووټ دی زمونږ نه کوو به مونږ به حق روډونه هم کوو سودر به هم کوو هر څه به کوو خو لکه بیسیه د نورې مینې په ما باندې قام دومره دغه نه زور برابر نه راوړي هغوی چې یاره مونږ تاسو له سمپتي په بیس باندې ووټ درکړی د همدردۍ بیا به انشاءالله مونږ د ریحان زیب میشن دی که نه د باجوړ خدمت زما د خبرې مطلب دا دی چې ډېر زیات دولت دا سړی مغرور کوي غرور راځي انسان کې او تاسو به اورېدلي هم وي دا یو کس چې ایم پی ای ایم این ای یا ناظم جوړ شي نو دی بیا ډېر زیات واشروم کې وي چې څوک درته کال کوي کم ځای دی اجي واشروم کې دی کم ځای دی په دیوال ختلی کم ځای دی غر ته ختلی نو دا راته ووایي چې واشروم کې ډېر وخت تېروئ که بهر یې نه مړه داسې دا هماړه که نه په آغاز کې چې زه د نورو ایمنګانو په شان یم چې یا زه به زه په واشروم کې یم یا زه بیزي یم یا ایمنې صاحب بوده دی یا ایمنې صاحب څه ټایم نشته ګوره ما ته یو کس وایي که نه وایي ته د دغه دوکانونو ابتدا له اوس مه ځه که نه ما ورته ویل ملګری یو خو په ما باندې ډبل احسان کوي یو د ریحان زیب نوم ژوندی ساتي بل مال هغه سیاسي دغه دی که نه خلک د دې هغه لپاره قسمه قسم منډه ترله کوي زما حالانکې زما بیا سیاسي اکټیویټي هم وشي هلته ملګري هم راشي هغې شکریه هم زه ادا کړم بل دا چې هغه د ریحان زیب نوم ژوندی اوسه د هغې په نوم باندې دوکان کولول دا زما لپاره ډېره غټ خبره ده د اعزاز خبره ده زه په هغې باندې ما ورته ډېر ډبل شکرګزار یم دې خلکو پاتې شو د بینک بیلنس مړه دنیا سیم پانی دی دنیا چې د ریحان زیب غوندې ژوند پاتې شو که نه مونږ پکې څه شی او دنیا سیم دوه ژوند دی ښکلی ژوند به تېروو انشاءالله دغه امید دی چې د ریحان زیب میشن مخکې ویسو په خپله ښه ژوند تېر کړو دور دی پانی ژوند دی ښه ژوند مخ دا نه چې غټې پیسې پیدا کړو بس دومره بس په کم مقام چې ولاړ یو الحمدلله بالکل زبردست یو د الله نه پې لاک راضي یو بس دومره به کوو چې بل ته به هم عزت ورکوو او بل خدمت به هم کوو دا باجوړ ډېره پسمانده علاقه ده انشاءالله د هغې په جذبه کې راوتلي زما سره ټیم دی غونډ ویری ایجوکیټډ دی انشاءالله او دغه زما دغه ټیم نه هم دا امید دی او زما د قام نه هم دا امید دی زما لپاره بس دعاګانې هم کوي چې به خپل مشین کو الله کامیاب کړي دا راته ووایه ما مخکې مې یو خبره وکړله چې ریحان زیب صاحب چې کله هم د هغه د نوم علم ډېر ښایسته ځوان و ډېر تکړه ځوان و او لایک موډل و داسې پرسنالټي ډېرو کمو خلکو له الله تعالی ورکوي ریحان زیب وایي دلته به پینډۍ ته راتلو نو یو ملګري خبرې کوله هغه وایي زموږ دوکان ته راغلی و په ګاډي کې ناست و نو ما ته وایي چې دا څه چل دی نو ما ورته وایي چې دي خیرات دی نو وی راوړه دې که نه